الحمد لله الذي ابتلى بعباده ليميز الخبيث من الطيب وليعلم أيهم أقوى وجلدا، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الزوار بهام العدا وعلى آله وأصحابه الذين لم ترعهم الكتائب الوافرة وإن كانوا أقل عددا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. عزتمندو مخکې درې بیان وشو، دا څلورم بیان دی او د دې بیان اصل موضوع دا ده چې د پاکستان د فوج شرعي حیثیت معلوم شي او د دې حکم معلوم شي په مختلفو جهتونو او اعتبارات سره، شاید شرعاً د حکمرانی حیثیت لري یا نه لري، یا دی د کفارو سره چې کوم موالات وکړل نو په دې کافر یا مرتد دي یا منافقان دي یا مجرمان دي په کبیره ګناه باندې. دغه رنګې د دوی په باره کې جهاد کول څه حکم لري او څه حیثیت لري. عزتمندو دا موضوع مخکې ما عرض کړی، اوږده ده، تفصیلي موضوع ده، په دې کې به دا ټول اړخونه او جهتونه واضح شي او مهم جهت هغه په دې کې د جهاد په حواله دی، د مقابل کې جهاد کول دا څه حیثیت لري. او بیا عزتمندو د دې هغه کیفیت او حالات هم بیان شو چې کوم قسم کې د کافرانو سره موالات کړیو او د دې دونه غټ موالات او غټ همکارۍ سره او د هغې د سپیول اتحادي جوړېدو باوجود بیا دوی په مجاهدینو باندې اقدام او دفاع هم وکړه. پاکستان په خاوره کې یو خو د افغانستان او د امارت اسلامي خلاف د کفر سره مضبوط اتحاد او د هغې سره هر قسم همکاري وه د افغانانو د امارت اسلامي خلاف، او دویم د دې سره سره په پاکستان کې هم په مجاهدینو باندې مؤمنانو او مسلمانانو باندې جنگونه مسلط کړل. په دې وجه باندې چې هغې مهاجرینو ته ځای ورکړه او پناه یې ورکړه، او پاکستانی مجاهدین بیا خاص کر قبایل چې وو نو هغې دغه مجاهدینو ته به ځایونه ورکړل، دغه مهاجرینو ته ځایونه ورکړل، او دوی دغه مهاجرینو په وجه باندې په قبایلو باندې پاکستان کې ځای په ځای پرېشتونونه مسلط کړل، چاپې غورځولې، ګرفتاریانې کولې او دغه رنګې بمبارونه شروع کړل. نو مجاهدینو باندې بیا اقدام هم دی وکړو، یو خو اقدام افغانستان په حواله باندې، بل پاکستان کې په پاکستانی مجاهدینو باندې اقدام هم دی کړی، څنګه چې قرآن کریم وایي وهم بدؤکم اول مره. سوره توبه کې الله تعالی وایي د مشرکینو سره جهاد وکړئ او د هغې د جهاد څوارلس وجې بیان شوي دي. دغه رنګې د اهل کتابو سره جهاد وکړئ او د هغې د جهاد هم څوارلس وجې او اسباب بیان شوي دي. قرآن کریم چې څرنګې د جهاد حکم کوي یو چا باره کې، نو د هغې باره کې بیا دغه جهاد اسباب او علتونه هم بیانوي، لکه د یهودو او نصاراو د جهاد وجې او اسباب او علتونه بیان کړي سوره توبه کې. دانګې د مشرکینو د جهاد او اسباب او علتونه بیان کړي دي. نو دغه رنګې د جهاد پاکستان په حواله باندې په پاکستان کې د فوج مقابل کې جهادونه کول د هغې اسباب موجود دي او ډېر اسباب دي.
خو مهم سبب داو چې د دونه موالات او همکاري باوجود به ابتدا د جنگ هم دی کړی وه څنګه چې قرآن کریم وایي چې وهم بدؤکم اول مره دی په تاسو باندې ابتدا کړي د جنگ اول شروع دی کړي نو د جنگ ابتدا هم دی کړی وه او د داسې خلکو نه په منافقانو سره قرآن کریم تعبیر کړی دی فما لکم فی المنافقین او بیا د منافقانو جهاد دا ډېر ګران وي لکه څنګه چې حافظ ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کې ویلي دي د دې وجه نه د پاکستان جهاد ډېر ګران جهاد دی هر سړی دا نشي کولی ځکه دا ډېر ګران جهاد دی په موجوده وخت کې د پاکستان او د افغانستان حالات خراب دي او الله تعالی دې د جماعت اسلامي د مجاهدینو سببي مدد وکړي او الله دې هغوی ته توفیق ورکړي عزتمندو نن سبا حالات خراب دي ډېر د دواړو ملکونو خو یو طرف ته اگر که پاکستان ښه مسلح دی او یو منظم ملک دی په عسکري لحاظ باندې خو بل طرف ته افغانانو کې چې کومه د جهاد ماده ده او جذبه ده نو د دې مثال په مخ د ځمکه باندې نشته د افغانستان خاوره داسې ده چې دی په مزاج کې دی په فطرت کې الله تعالی د جهاد ماده اخکلې ده او د جهاد ماده کې موجوده ده ذکر د خلکو ډېر اوږد جهادونه وکړل اوږده جهادونه وکړل او ډېر زیات شهیدان او کونډه یتیمانان وشو خو د هر څه باوجود به چې دې خلک هم جهادي ماده نو سره هغوی ته هم حیرانېږي نو عزتمندو الله دې افغانانو ته هم توفیق ورکړي جماعت اسلامي سم د الله مدد وکړي عزتمندو دې سره د پاکستان چې کوم دیندار ولس دی دیندار مذهبي خلق دی هغوی ته هم د الله توفیق ورکړي او هغوی له دې وخت کې بیداري په کار ده عزتمندو دا اوسنی جنگ د پاکستان که د افغانستان سره بالفرض او تغییر الله مقرر کړی حالت پته نه لګي کېدای شي الله رب العزت هغوی ته بغیر د جنگ نه شکست ورکړي څنګه چې الله تعالی سورة احزاب کې وایي وکفى الله المؤمنین القتال بغیر د جنگ نه الله دا خلک ذلیل کړي او شرمنده کړي خو که بالفرض او تقدیر د جنگ محول جوړ شي نو بیا عام پاکستانیان لره عام دیندار ولس سره دیندار مذهبي خلقو له علما او طلبا ټول له بیداري په کار ده چې دې موجوده جنگ کې د جماعت اسلامي مکمل طرفداري وکړي د هغوی حمایت وکړي د هغوی باره کې بیانونه وکړي او د هغوی باره کې فتوی ورکړي او دا د دوی شرعي مسؤلیت هم دی شرعي مسؤلیت ځکه دا جنگ د دوی بنیادي د الله تعالی د کتاب سره دی د شرعي نظام سره دی څنګه چې مخکې موږ یو حدیث بیان کړی او سلمان فارسي رضی الله عنه چې څنګه زید بن سوحان رضی الله عنه ته ویلي چې کیف انت اجبت القرآن و سلطان صاحب سحری چې کړه د قرآن کریم او د بادشاه جنگ شروع شي عزتمندو د دیندار خلکو سره د مجاهدینو سره جنگونه کول دا د قرآن کریم سره جنگ کول دي حدیث کې دینه دغه تعبیر شوی دی چې دا به د قرآن کریم سره شي جنگي نو په دغه لحاظ باندې د ټولو مسؤلیت جوړیږي د ټولو علما او طلباو چې دې مسله کې د بیدارۍ نه کار واخلي او دې کې مکمل د مجاهدینو حمایت او ملګرتیا وکړي عزتمندو دا کوم ایتونه چې موږ لوستلي وو نو دې ایتونه کې څو خبرو ته اشاره ده یو دا چې دا د دین الله تعالی په منافقانو سره تعبیر کړي هغه خلک چې هغه د کفارو سره په جنگونو کې همکاري کوي مخکې تعلیمونو کې دې بیان شو چې بعضې مسلمانان داسې وو چې هغوی په مکه کې اوسېدل ځان ته مسلمانان ویل کلمې ویله خو جنګ هجرت یې ونه کړو او په جنګ بدر کې کافرانو د ځان سره په زور راایستلي وو د هغوی نه څه کسان بیا وجلي شوي عام وو نو د هغوی نه الله تعالی تعبیر په منافقانو سره وکړو
کوم سره چې د کفارو په صف کې ودرېږي د هغې ملګرتیا او د هغې همکاري کوي د هغې ته الله تعالی منافق وایي او دغه رنګې دې ته هم اشاره کوي چې دا ډېره بده خبره ده چې یو سړی داسې منافقي چې په هغه جهاد کېږي او ته وایې چې نه دا خو مسلمان دی دې مقابله کې جهاد مه کوو یا دا اسلامي فوج دی نه سبا شوی د پاکستان فوج اسلامي فوج دی الله تعالی په ما لکم فی المنافقین فئتین په دې کې ولې اختلاف کوي چې دې څه جهاد نه کېږي رسبو یا تريدون ان تهدوا من اضل الله تاسو ته اراده لرئ چې هدایت والا وګڼئ هغه څوک چې الله ګمراه کړی یعنې دغه فوج چې هغه د کفارو سره همکاري کوي هغه ته هدایت والا ګڼئ حالانکې هغه الله ګمراه کړی خلک دی او بې عزتمندو بعضې علماو ډېره لویه بدبختي دا ده چې فوج یا د پاکستان فوجي قیادت یا بعضې مشران په دې باندې واضحه اقرار کوي چې موږ د امریکایانو لپاره دا کارونه وکړه د امریکایانو د وجې نه موږ دا جنګونه وکړه دا کارونه مو وکړه په دې باندې واضح اقرارونه کوي خو بیا هم بعضې علما داسې وایي چې نه د فوج داسې نه دي کړي دا خو اسلامي فوج دی او دا خو د جهادي جذبې نه سرشار فوج دی د جهادي جذبې نه ډک دی حالانکې هغوی په خپله اقرار کوي هغه د ځانه دې کې دفاع نه کوي دا مني د دې اقرار کوي خو بیا بعضې بدبخت علما داسې دي چې هغه د فوج نه دفاع کوي هغې چې کوم کارونه کړي دي هغې ته هغې نه قایله کېږي په خپله پرې هغې قایله دي اقرار پرې کوي د هغې بیانونه تحریري او تقریري او انټرویوانې هر څه موجود دي دې حواله باندې نو یو دا چې الله وایي دا ډېره بده خبره ده چې یو سړی داسې منافق دی چې په هغه جهاد کېږي او ته هغه ته سوی مسلمان وی دې آیت کې دې خبر ته اشاره ده دارنګه دیت الله تعالی منافقان ویل فما لكم فی المنافقین او به الله تعالی یتریدون ان تهدوا من اضل الله تاسو اراده لرئ چې د هدایت والا وګڼئ دا خبره ولې کوي ځکه ځینې مؤمنان اوس دا مسلمانان دي زمونږ ورونه دي او زمونږ شانته کریمه وایي زمونږ شانته مسلمانان دي زمونږ شانته کریمه وایي زمونږ ورونه دي نو په دغه خلکو باندې الله تعالی رد کوي نو خلاصه دا ده چې دا کوم جانب مسلمانان ګڼل هغې له الله زوره نه ورکوي چې دا خلک تاسې ولې مؤمنان داسې مسلمانان یې ګڼئ چې په دې مقابل کې جهاد نه کېږي یا دوی ته تاسو منافقان نه ویوئ هغې له زوره نه ده او بیا الله تعالی وایي ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء په دې آیت کې الله تعالی د دغه قسم مسلمانانو باره کې چې هغه د کفارو سره جنګونو کې د مسلمانانو خلاف همکاري کوي د هغې باره کې الله تعالی څو خبرې کوي یو دا چې الله تعالی وایي د دوی سره موالات کول تعلق ساتل حرام دي دوه ځای آیات کې وایي اول وایي فلا تتخذوا منهم اولیاء بیا وایي ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا یعنی د دې قسم خلکو سره موالات او تعلق ساتل حرام دي نو په دې وجه د پاکستان د فوج سره موالات او تعلق ساتل دا حرام دي او بل حکم الله دا ذکر کوي په خذوهم وینیسئ یعنی ول حکم الله کوي دریم حکم الله دا کوي د باره کې وقتلوهم حيث وجدتموهم هر چاته چې مندل دا وجدي داس خلک نو ګوري وقتلوهم حيث وجدتموهم هر ځای کې چې دی مندل نو ګوري عزتمندو دا درې واړه د حربي کافرانو حکمونه دي یعنی د دې قسم منافقانو باره کې د حربي کافرانو حکم الله تعالی جاری کړی دی لکه د پاکستان د فوج حکم دام د حربي کافرانو دی پر درې واړو خبرو کې چې دوی سره موالات او دوستي کول دا حرام دي فلا تتخذوا منهم اولیاء او بل دی باندې ولیکي په خذوهم بل دی به وجلیکي وقتلهم حيث وجدتموهم نو عزتمندو دا د مخکې یا سره لګي په دې کې د اول قسم منافقان حکمونه بیان شو ځکه موږ ویلو چې د ایتونو کې څلور قسمونه د منافقانو بیانوي د دوه قسمونو څخه جهاد شو د دوه څخه نشته او دغه رنګې په دې کې دې ته اشاره ده چې دا قسم خلک د حربي کافرانو حکم کې دی دیونه فخذوهم وقتلوهم په دې ځای باندې مفسرینو لیکلي دي
چې د دې حکم د کافرانو دی چې یقتلون حيث وجدوا فی حل و حرم په حرم شریف کې هم دا خلک وجل کېږي ځکه الله تعالی سوی حيث وجدتموهم او دارنګه الله تعالی یو جانب دا تفسیر بحر محیط کې وایي چې دای بهر ځای وجل کېږي ځکه الله تعالی سوی دی تفسیر بحر محیط کې درې خبرې کړي یو د دې حکم د کافرانو دی او دویم دا چې دی به ارچه توجل کېږي ولو کو په حرم شریف کې ځکه الله تعالی سوی حيث وجدتموهم او بل الله تعالی دی باره کې دا د دینه مکمل ډډه وکړي نو دینه به همکاري هم نه حاصلوي دوستی به وسنه کوي دا نه تفسیر مدارک کې وایي تفسیر ماجدی کې وایي چې د حربي کافرانو په حکم کې دي د دې شبه هغه معامله کېږي چې کوم د عام حربي کافرانو سره کېږي نو ګوره عزتمندو په دې اتونه کې د حکم د حربي کافرانو وګرځاو او ارجه کوم چې الله په وس برشي نو دی وجنې د قیدیان کوي او د دې یو قباحت دا بیانې چې دای دا خو خیل او تکفرون کما کفرو دای دا ارمان کوي دا شوق لري چې تاسو د شکو پورو کوي څنګه چې دای کافران دي سمانه دای تاسو د ځان په شان کول غواړي کما کفرو کې د امام مستریه ده چې کفرهم دای د خپل کوپر شان تاسو کافران کول غواړي لکه دای کې چې کم قسم کوپر دی کم قسم کوپر دی په دای کې د پاک کوپر دی منافقان دي نو تاسو منافقان جوړول غواړي لکه دا حالت بعینی د پاکستان د فوج ام دی شغی دا غواړي چې دا نور ملک دا نور ولس یا دا مجاهدین دیم زموږ په شانته منافقانه اسلام په دای کې وي او دا نه دی په دې کې زموږ شانته سم موجود وي نفاق موجود وي لکه د منافقانو کوپر سو کما کفرو لو تکفرون کما کفرو نو د منافقانو کوپر سو دا ای کوپر الله سورۃ بقره کې بیان کړي چې اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا المؤمنانو خواله چې ورشي ځانته مؤمنان وي واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم چې کله خپل مشران ته لاړ شین به موږ تاسو ملګریو لکه ډېر خلک دا چې د پاکستان فوج د افغانانو سره همکاري وکړه د جنگ د پاکستان فوج ګټلې لري نو عزتمند منافق خو ویم دغه ته چې یو طرف د امریکای سره همکاري کوي او بل طرف ته لګ خال همکاري د مجاهدینو سره هم کوي دغه ته د منافق خو یو عادت دی لکه د پاکستان فوج کې د شي په سلو کې او 15% همکاري د مجاهدینو سره هم کوي خو بل طرف ته د 90% او 95% همکاري د کو پر سره وا او همدغه ته منافق چې دا دواړه کارا کوي دا دواړه طرفونه چې کوي دواړه غاړه چې کوي چې یو طرف ته په دې فخر کوي چې د امریکای د فرنټ لاین اتحادیم په دې فخر کوي او موږ دغه په پرده دا کارونه وکړو او بل طرف ته د مجاهدینو سمات ګډ رابطه او تعلق ساتي د ایسم کله کله شاز نادر همکاري کوي عزتمندو دغه ته چې نفاق ویل کی ډېر خلک د پاکستان فوج دا وکړه او روسه شکست پاکستان ورکړي او امریکای هم شکست پاکستان ورکو عزتمندو منافق ویم دغه ته چې دواړه طرفونه کوي لکه دلته وایي د دې شوق لري چې الله تعالی د آیات کوي ودو لو تکفرون کما کفرو دی تاسو د ځان په شان کول غواړي کما کفرو مقصد داره چې څنګه دی منافقان دي او څنګه دی کفر دي نو دغه یو کفر او دغه نفاق په تاسو هم کول غواړي شری ظاهر کې د کفر سم ملګرتیا کوي او دا ریسی یو قوي اتحادی او بل طرف ته کله کله خال همکاري د شاه سم کوي د مسلمانانو سم کوي د مجاهدینو سم کوي او دا غي دغه کفر کما کفرو
د دې بیان سورۃ بقره کې تیر شوی چې مؤمنانو ته وایي آمنا، مؤمنانو خواله چې ورشي، خو چې کله مشرانو خواته لاړ شي که نورو خپل هغه مشرانو خواته ورشي نو ته سوی انا معکم، موږ ستاسو ملګري یو. نو دوی د خپل کفر او د خپل ګن چې د پټول غواړي مختلف طریقو باندې ډېر ناشنا ظلمونه یې وکړل او بیا دام کوي چې د خپل ظلمونه در پرده وساتي، دا پټ کی، دا خپل مسلمانانو ته شو کی، دا خپل مسلمانی کافران مسلمانانو ته څنګه ښکاري کی چې کوم ظلمونه یې کړي پاغي پرده راوار ته هغه پټ وساتي. او دې کې سمبازي مليان همکاران دي چې په جلسو کې اجتماعاتو کې دغه تایید کوي د دې ظلمونو باندې پردې راتل غواړي، د دې د ظلمونو چې پټول غواړي او د دې نه دفاع کوي. حالانکه بعضی بدبخت مخکې معادو کو داسیم دي چې ګوره دا فوج په خپل بعضی ظلمونو باندې اعترافات کوي، اقرار پې کوي چې موږ دا کارونه وکړل، خو دوی وینا ده نه دي شوي، دا نه دي شوي، عزتمندو دوی ته دفاع کوي. بعضې داسې ویلي چې دا پاکستاني فوج خو د جهادي جذبې نه سرشار دی وډک دی. نو بهرحال معرض وکړو چې د دوه ایتونو کې اول قسم منافقان بیان کړه د اتاتیا نمبر آیات کې 91 آیات کې، او د دې باره کې مسلمانان د اختلافاتو نه منع کړه چې اندر په دا اختلاف مکوئ د منافقانو باره کې، یعنی دوی باندې جهاد نه کیږي. لکه دې کې اول کې صحابه کرام اختلاف راغلی و، عزتمندو د اول کې اختلاف و، وروسته الله منع کړه بیا صحابه کرام باندې شی د اختلاف نه دی کړی، بیا د هغې په جهاد کې ټول چې دی متفق وو. نن سبا د دې ایتونو باوجود ډېر بعضې درباري مریان داسې دي چې هغه اوس هم دا اختلاف جاري ساتي او اوس یې نور هم تازه کوي او هوا د اختلاف له ورکوي، او دا وایي چې دا خو اسلامي فوج دی، دا اسلامي من دی، دا اسلامي ریاست دی، دا اسلامي آیین دی، دا خبرې کوي. الله مؤمنان د دې نه منع کړل او زورونه دې خبرو باندې ورکړه. او عزتمندو د دې باره کې 3 حکمونه ذکر کړل او دا 3 علماء ته د حربي کافرانو حکمونه دي، یعنی دا قسم منافقان د حربي کافرانو سره برابر وګرځول. نو د پاکستان فوج په دې خاطر باندې د 3 وړ حکمونو کې د حربي کافرانو حکم لري چې دوی سموالات هم حرام دي، دوی باندې ولیکيږي ام او دوی به وجد کېږي ام. او الله تعالی دا مو چې هیڅ وجدتم اس شرط چې دوی عمومي حاصلته چې به موزي کدا قسم همکاری کوي او به په چټي باندې می وظیفه نه می نام دا وجره کی. عزتمندو دې باره کې وروسته تفصیلی وضاحتونه راځي، خدا ټول خبرې تفصیلا راوړل پکاري چې دې باره کې ایتونه سوي یا دغننګي علما سوي مفتیان سوي، دې باره کې موږ تفصیلی فتوی را نقل کوو وروسته. الله تعالی دې موږ ته صحیح وینا توفیق راکړي چې کومه حق خبره صحیح خبره او هغه د الله او د رسول په نسبت باندې خوخه خبره یا خبرونه د الله تعالی موږ وساتي چې هغه کې غلطي او کومه خبره کې نه غلطي کی الله دې موږ پوي کی، الله دې زموږ ذهنونه کولاو کی. الله نه سوالم دا کو چې کوم اختلافي مسائل یې کې الله موږ ته حق جانب وخی. نو عزتمندو دا خبره حقیقت کې اختلافي نه ده، خو باندې خلکو اختلافي ګرځولې ده او مزید وضاحت به روسه ان شاء الله تعالی راشي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.